ټیبلیټ بیفلام 75 mg هر یو انسان استعمالوي. د 15 سال نه والا تر 80-90 سال پورې هر یو انسان دا استعمالوي. آیا دا ټیبلیټ څه علاماتو دپاره کار کوي او کوم داسې بیمارۍ علامات چې په هغې کې نشي استعمالولی او د دې نقصانات څه دي؟ د دې فارموله ډایکلوفینک پوټاشیم ده چې په دې بیس باندې کار کوي. که چیرې د جوړونو درد وي یا د هډوکو درد وي یا د پټو درد وي یا د نور وجود درد وي یا د سر درد وي یا چېرته زخم شوي وي د هغې درد یا چېرته اپریشن شوي وي د هغې درد دې علاماتو له کار کوي. چیرې دا تاسو زیات استعمالوي د دې نقصانات دا دي چې دا ستاسو وجود عادتي کوي، ستاسو د هضمې لار خرابوي، ستاسو په سر به چکر راځي، ستاسو ته به الټۍ درځي، ستاسو په نظر کې لږ شان پر راوستی شي. اوس دا په کومو بیمارو علاماتو کې تاسو نشئ استعمالولی. که چیرې ستاسو د هضمې په لار کې زخم وي د خولې نه اوله تر کولمو پورې نو تاسو دې دوران کې دا نشئ استعمالولی. یا تاسو ته بار بار ساه بندېږي، ساه بندي وي کومه ته چې استما ویلی شي هغې دوران کې تاسو نشئ استعمالولی. یا که چیرې تاسو دا ټیبلیټ استعمال کړی ستاسو په وجود سرې دانې راویستې وي